پوی بشنا پوی ندنا دا ندا حسیلې ونی د پمګران دا وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې موجود یو، په هیل پارک له راغلي یو. په هیل پارک کې زما پر څنګ باندې د پښتو ډرامو، بلکې که زه دا ووایم چې په خاصه توګه د ټیلی فلمانو یو مشهوره نوم مطهر افریدي صاحب له ما سره په خپل پروګرام کې میلمه دی. زه تر ټولو له مخه مطهر خان افریدي ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. مطهر خان افریدي صاحب، السلام علیکم. سړی مسې. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مننه چې تاسو زه په هیل پارک کې راسره میلاو شوئ، زما انټرویو والي، او ستاسو ته شکریه ادا کوم ډېره چې تاسو زما انټرویو نن دلته رالئ. اول سوال به زه پر تا دا وکړم چې ته د شوبیز دنیا ته ډرامو ته څنګه راغلې؟ شوبیز ډرامو ته زه داسې رالم چې ما به خو فوټبال یم شین کې، او زه وم ګول کیپر. نو زما یو ملګری و، هغه ما پسې راغلی وایي راځه دلته چکر ته ځو، او نو ته به هم راسره چکر وایي. زه هغوی سره لاړم. نو د شپې ټیلی فلم ډرامې شوټ و. ډرامې نوم دی مجرم څوک. هغه رسول خان سواتی چې ډایرکټر و، او رحیم پکې پروډکشن چلو. نو هغې ما ته یو سین راکو، د بدنامي سین و. هغه جینۍ زما خواله راشي، او هغه زما دروازې نه بار شي، نو ما پسې لیکلي خان راشي. نو ما پکې هلته مړ کړي، یو لکه تهمت ورباندې ولګي. نو هغلته نه زما بیا هغه یو سین وکړو، زما شوق پیدا شو. بیا ما ورته فوټبال پرېښود. مطهر شاه، په اول ځل زه دا اورم چې د فوټبال یو فلیر شوبیز دنیا ته تللی دی. د فوټبال څخه د شوبیز دنیا ته سفر باندې څه محسوسوي؟ فوټبال خو دا وخت ډېر ښه گیم دی، او دنیا مانه و گیم دی. نو د دا ټیلی فلمونو ته چې زه رالم، فوټبال خو بس ما ځکه پرېښود چې دې ته به ټیم ورکوم یا به هغې ته ورکوم. فوټبال په شان په ورلډ کې، یعنې په پوره په ملکونو کې فوټبال مانه و گیم دی، په 1 نمبر گیم دی. نو دې سره زما ډېر شوق او ارمان دی کوم، خو بس بیا اوس مې پرېښی دی. او دې فیلډ ته چې بیا راوشي، نو دې له ټیم نه ورکوي، بیا خو پروګرامونه نه پاتې کېږي. بیا زه رسول خان سواتی سره لاهور ته لاړم. نو سواتی سره په ټیلی فلم کې کار وکړو، 2 یاران. نو هغې نه بعد بیا زما خپلې ډرامې جوړې کړې، ټیلی فلمونه. ستا په مینه کې رسوا شو، مجرم څوک شو، دا شو، یو خوفناک ډرامه مې جوړه کړې وه ټیلی فلم. نو ډېرې ډرامې مې جوړې کړي دي، او ډېر کار مو کړی دی. خو اوس وخت داسې راغی چې اوس مو عمر مو شو، د شوبیز نه ورو ورو شاته کېږو. اوس لږ شانې شوق مو پاتې شوی. اوس یم که د ورور به یې راونیولو نن چې نن زما نه انټرویو والي او په هیل پارک کې ناست یو. زاخه ده چې تا را سره خپل تعارف وکړو. دا ما ته ووایه، تر اوسه پورې به د په څومره ډرامو کې کار کړی وي؟ خیبر چینل کې مې کار کړی دی. یوټی چینل چې دی دا اپنا بلاول اوس سره مخکې ما په دې کې تقریبا 5 ډرامو کې کار کړی دی. بابرک شاه سره مې هم کار کړی دی. پکې ښه یو سین مې و، پکې د بنارس یو هسپتال دی، نوم یې رانویر شو، په هغې کې زما سره سین و، ګرفتارې کړي مې دي. یعنې 6 ډرامې ما خیبر چینل کې کار کړي دي. تر اوسه پورې داسې ډرامه چې ته له هغې ډرامې ځه هیټ سوی یې، ته جهان پزیاندلی، د هغې نوم که د مونږ ته وښود؟ هغه جی زما خپله ډرامه د ټیلی فلم مې جوړ کړی، ستا په مینه کې رسوا شوم. نو هغه ډرامې کې یعنې ما خپل کار په خپله کړی و. ډایرکټر زما سره محمدزاده سواتی و، دلشاد. نو هغه ډایرکشن کړی و، ډرامه ما په خپله جوړه کړه. هغې نه زه هیټ شوی وم. کردار د په هغه کې چې ویلن وې، کامیډین وې، هیرو وې؟ نو هیرو کریکټر ما هغې کې کړی و، او ویلن کار مې هم کړی دی. یعنې رسول خان سواتی سره کم سے کم زما ټیلی فلمونه نه 20-25 نه بره دي، په هغې کې ټول ما د ویلن کار کړی دی. ډېر فنکاران د ویلن کار نه کوي، ته هغو ته څه وایې؟ یاره ویلن کار ګوره چې کم اداکار وي، هغه چې کم سین ورته میلاو شي، هغه کول پکار وي. اداکار مثال دا وي چې وایي کم کار ته میلاو شي، هغې کې به کوزېږي، هغې ته اداکار وایي. اوس یو سړی ما ته وایي چې یاره زه د ویلن کار کوم نه کوم، زه د هیرو کار کوم. نه، دا اداکاري نه شو ته ولې هغه کار کې اکټر هغه دی چې هر کار وکړي. ډېر پښتانه و د یو فنکار فن یې خوښ سي، خو فنکار یې نه سي خوښ. چې څه ټیم هغه فنکار یو فن کوي، پر دوی باندې ډېر ښه لګي،
بیا چې لږ غوندې شاته سي بیا په هغه فنکار پسې غلطې پلطې خبرې کوي چې دا څه کوي د پښتنو خو دا کلتور نه دی دستور نه دی ته هغو خلکو ته څه وایې هغو خلکو ته زه دا وایم یاره فنکاران هم د دې خلکو په شانې دي څه بد خلک نه دي اوس په یو کرکټر کې ورته هغه له بد کار میلاو شي نو خلک وایي دا یار ډېر بد کار کړی ظالم دی او ښه کار هم ورته میلاو شي نو ښه کار یې کړي خلک تعریفونه کوي زه دا وایم چې کم فنکار چې دي ټول ښه دي بد ورپسې مه وایئ ولې هغه هم ستاسو په شان انسان دی که تاسو ورپسې بد وایئ خو دا بده خبره هغه هم د ستاسو د دنیا کې دی نو دویمه دا دی چې بد د چا پسې مه وایئ ټول فنکاران دي اور دویمه دا دی چې زما د وینا مقصد دا دی مونږ ګوره د دنیا ته راغلي ورځې به ځو نو پکار دی چې بد سړی دی هغه مونږ ښه وو بد نه وو ولې مرګ نه پس هر سړی ورته ښه وي خو زموږ کوشش دا پکار دی چې هغه مونږ په ژوندون کې ورته ښه وو په کراچۍ کې د ډرامو مستقبل څنګه وینې ډرامو مستقبل خو زه اوس داسې وینم چې مستقبل یې بالکل ختم شوی دی مخکې چې دا کیبل یې نه وي او دا سلیمې وي خلکو په شوق سره کتلې اوس کیبل راووت هر سړي په موبایل کې دا ډرامه لوټ کړي ګوري نو د فنکارانو مستقبل هم ختم شو دې سره د ډرامو مستقبل ختم شو فنکار ختم په دغه ځای کې شو چې هر سړي موبایل اخیستی ډرامه ورته واچي ګوري او فنکار یې سیت پکې نشته نو که چېرته دا فلمونه غټ جوړېدی او دا په کراچۍ کې په پېښور کې په سوات کې د څونه سلیماګانې دي یعنې په پاکستان کې او دا په دې چلېدی نو فنکار به بیا اوچت دی فنکار ختم په دغه شو چې بس موبایلونو ته خبره راغله فلم لاین له به راسو په پاکستان کې اوس یو د پښتو نوی فلم چې کوم دی جوړ شو ملنګي په دې ملنګي کې د ویلنتوب دپاره یو نوی فنکار واخیستی اصغر چیمه ما په خپله دا فلم کتلی دی دا فلم کې اصغر چیمه ډېر په خوند باندې خپل کردار سره انصاف کړی دی ته څه وایې چې مطلب فلم لاین ته د نوي فنکاران راشي که به په هغو زړو فنکارانو باندې ګزاره کوو نه دا خو آخر ګوره زمونږ بدر صاحب و که تاسو ته یاد شي هغه ګوره د دې فلمونو هیرو نن بدر صاحب نشته خو دا شاهد خان را پاسېدلی شاهد خان فلمونه جوړي ارشد خان ورسره دی ارشد خان پروډکشن چلی که چیرې دی نه وای دا پروډکشن به ختم شوی دی مخکې راوتی دي دا فلمونو لینې شروع کړی دا چلی شاهد خان راوت اوس به شاهد خان هم به یو څو وخته راشي هیرو به راشي داسې به بل ځوان راوچا چې یا به اکټر شو جهانګیر خان نه ګوره ښه ویلن بل شتی نه او اوس هغه نشته اوس د اصغر چیمه چې کوم راوتی دی نوی ویلن نو هر سړی تعریف کوي صفت یې کوي څنګه چې تا وویل زه هم د هر سړي نه اورم ډېر ښه کار کړی دی خپل کرکټر سره ښه انصاف کړی دی نو دغه شانې زه وایم چې نوي ځوانان نوی ټیلنټ مخې ته راشي مطهره وروره ستا ذاتي ژوند ته به راسو بیسکلي طور پر د کومې سیمې د کومې علاقې زه جی د دره دمخیل یم افریدی یم د درې نه تعلقات ساتم کراچۍ کې د استوګ له څه ازاخه شروع کړې زما پلار د کراچۍ ته راغلی و هغه پکې وخت تېر کو لاړ اوس زه یم تعلیم دی شته تعلیم جی بس هغه چا خبره چې 15 مو پورې ویلی دی هغې نه زیات نه راتلونکي وخت کې د څه ډرامې را روانې دي او جی اوس مونږ خپل یوټیوب شروع کړی دی په مطهر افریدي چینل نوم یې ورته ایښی دی او مونږ د واړه کلیپونه جوړو نو هغه جوړو ډرامې هم جوړو اوس دا ډرامه راتلونکي شروع کوو رسول خان را سره دی سواته هغه ډایرکټر دی اور مونږ پکې هیرو به راځو رسول خان به را سره هیرو راځي اوس کېدی شي دا بل اتوار نه سټارټ والو تا به په شوبیز دنیا کې ډېر کار کړی په ډېرو ډرامو کې به د کار کړی وي داسې ډرامه د هغې ډرامې که د زموږ کتونکو ته یو د خوند ډایلاګ وویل زما یو ډرامه دی ستا په مینه کې رسوا شوم په هغې کې زما سره یو ویلن دی محمدزاده نوم یې دی په هغې کې د هغه نوم و ضمانت خان نو هغه ما سره ډېر ظلم کړی آخري یو ډایلاګ وته چې ضمانت خانه نن به زه تا ژوندی پرېږدم هغې ډایلاګ درته کومه ستا په مینه کې رسوا شوم غوسې ډایلاګ دی ضمانت خانه نن به زه تا ژوندی پرېږدم په آخر کې خپلو کتونکو ته مینوالو ته د وطن چینل فالورو ته څه پیغام ورکول غواړې زه دا پیغام ورکوم چې وطن چینل فالورو ته دا ومه چې دا ډېر ښه خلک دي زموږ په شانې خلکو راځي ویډیوګانې کوي تپوس رانه کوي چې یار دام دې کراچۍ یو فنکاران دي اداکاران دې ته تاسو لایک کوئ شیر یې کوئ فالو کوئ او دا ډېر ښه انسان دی چې دا زموږ په شانې خلکو انټرویو والي او په کراچۍ کې یو دا سړی راوتی دی چې زموږ فنکارانو دا واړه فنکاران چې کوم راجمع دي د دې انټرویو والي او زه د عظیم خان ډېره شکریه ادا کوم او ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و د پښتو
ټیلی فلمانو اداکار مطهر شاه چې د تفصیلي مرکه موږ له تاسو سره وکړه، تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادا سپارلي یاسته. که خدای